چونکه نن سبا د میډیا دور دی او تبلیغات د دین اسلام په خلاف باندې په فراخه کچه کیږي. مخکې موږ او تاسو اورېدل او اوس هم دا خبره اورو چې اسلام زنانو ته حقوق نه دي ورکړي، یا په اسلامي نظام کې د زنانو حقوق نه دي محفوظ. عالم کفر لګیا دی د پخوانه اوس هم د دغه اسلامي نظام په خلاف باندې دا تبلیغات کوي چې په اسلامي نظام کې یا په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق پایمال دي او اسلام زنانه ته د هغې مناسب حق نه دی ورکړی. عوام ورونو، حقیقت دا دی کوم حقوق چې زمونږ او ستاسو شریعت مطهره زنانو ته ورکړي، نو د دنیا په هیڅ یو قانون کې هم په دغسې کچه باندې چا زنانو ته حقوق نه دي ورکړي او نه د زنانو لحاظ چا ساتلی دی. قرآن عظیم الشان که موږ او تاسو وګورو، مطالعه کو، دا 114 سورتونه د قرآن کریم دي. په دې ټولو سورتونو کې د هر یو سورت خپل خپل نوم دی مشهور. که ستاسو فکر وي د ترتیب په اعتبار باندې د قرآن کریم د اولنی سورت نوم دی سورة الفاتحه او د آخرنی سورت نوم دی سورة الناس. د دې ترمنځ نور سورتونه دي، هر یو سورت خپل خپل نوم لري. خو دا ټول سورتونه چې موږ وګورو، هیڅ یو سورت هم قرآن کریم کې داسې نشته دی چې د هغې سورت نوم دی وي سورة الرجال، د سړو والا سورت. دا قرآن کریم کې نشته. خو لیکن قرآن کریم کې یو سورت مونږ او تاسو ته په دې اولنیو لسو سپارو کې په نظر راځي، د هغې سورت نوم دی سورة النساء، د ښځو والا سورت. په دغې سورت کې الله تعالی د ښځو ځانګړي احکام ذکر کړي دي، دوی ته خطابات کړي دي چې د رب العالمین په دغه بهترین کتاب کې یو مستقل سورت د سورة النساء په نوم باندې موجود دی چې د قیامت تر ورځې پورې خلک د دغه سورت نوم اخلي او روزانه په متعددو کراتو باندې د دغه سورت احکام تلاوت کیږي او د زنانو دغه احکام نارینو ته بیانېږي. نو د زنانو د پاره د رب العالمین په درګاه کې د دې نه ځانګړی حیثیت بلکم یو دی. او دا مستقل صورت د سورة النساء په عنوان چې رب العالمین دنیا ته رالیږي، مفسرین کرام و حکم ذکر کړي. زمونږ او ستاسو د شریعت نه وړاندې په دې مخدم ځکه باندې داسې جهالت د خلکو په درمیان کې خور وه چې د زنانه هیڅ حیثیت او ارزښت د خلکو په نظر کې نه و. معشومانی چې به پیدا شوې، رب العالمین قرآن کریم کې فرمای وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، چاته چې به په لور زیری ورکړی شو چې کور کې د لور پیدا ده، اسود وجهه، مخ به تک تور شه د قهر نه او د غصې نه به داسې ډک ښکارېده چې ما ته په لور باندې زیری ولې راکړی شو، زما په کور کې لور ولې پیدا ده. دومره جهالت د خلکو په درمیان کې عامو. دا خپل اولاد دا به راواخستو په خپلو لاسونو باندې به ورته کندې وکنستلې، دفن به کا چې زما لور څنګه پیدا ده. رب العالمین مسرز ما بار بار وروله د خانه کعبې ترڅنګ اوس هم د مسجد شریف ترڅنګ چې بیرون راوځي دا مسفلي پل لوري چې ځي، سره د دې نه چې هغه ځمکه ډېره ارزښتناکه ده، آبادۍ تاسو لیدلي دي پکې،
خو اوس هم یو مستقل ځای دی او دیوال تېنه راتاو دی د مسجد شریف سره لګېدلی او همغه زاړه قبرونه اوس هم پکې په نظر راځي چې په کومو قبرونو کې به د مکې مشرکانو خپلې لورګانې ښخولې ازی دوی اوس هم پرېښې به طور عبرت. بیا چې به کله د غټانو مسله شوه داسې نه وه چې یو سړی خاوند و د هغه د ښځې د حقوقو لحاظ ساتلی وی میراث یې ورته ورکړی وی یا دغه رنګې دا د کور ژوند یې ورسره په ښایسته او احسنه طریقه باندې تېر کړی وی نه بس یو بیکار او کمزوري نظر باندې خلکو زنانو ته کتل نه یې میراث ورکو نه ورته په احترام قایل وه خپل اولادونه په خپلو لاسونو ښخول. رب العالمین د ښځو په باره کې ځانګړی صورت راولېږه قرآن کریم کې ځانګړي احکام د ښځو په باره کې موجود دي چې اسلام زنانو ته یو ارزښت ورکړی باید څوک د زنانو ارزښتونه پایمال نه کړي. د همدې وجې نه زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کله آخرنۍ خطبه ویله په حجة الوداع کې عجیبه خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې یوه مستقله مسله چې په دغه خطبه کې ذکر کوي امت ته پیغام پرېږدي او دا خبره ورته به طورې تکرار وی چې ای زما امته تاسو باید د ښځو په حق کې او د ښځو په باره کې نیکه توصیه وکئ ښځو ته باید نیکه توصیه وکئ د ښځو باید لحاظ وساتئ. زما ستا د پیغمبر آخرنۍ خطبه چې اجتماعي خطبه وه هغه پیغام بیا د ښځو په باره کې د هغې سره د ښه سلوک وه د هغې سره د ښه ژوند وه د هغې سره د ښه معاشرت وه. معلومیږي دا چې زنانه په اسلام کې یو ځانګړی ځای لري. د همدې وجې نه علما او محدثین کرام یو خبره ذکر کوي وایي که دا د ښځې ژوند ته موږ او تاسې وګورو چې په دې اسلامي معاشره کې ښځې ژوند او سکونت کوي د دوی د ژوند یو څو حیثیتونه دي. کله ښځه په معاشره کې د یوې ماشومې حیثیت لري کله ښځه په معاشره کې د یوې پیغلې حیثیت لري کله ښځه په اسلامي معاشره کې د ښځې حیثیت لري کله زنانه په اسلامي معاشره کې د مور حیثیت لري کله زنانه په اسلامي معاشره کې د کونډې حیثیت لري کله زنانه په اسلامي معاشره کې د وینځې حیثیت لري. د دغې حیثیتونو نه دا د ښځې ژوند بیلیږي نه. خو که د ماشومتوب لحاظ یې وګورو هم یې شریعت ځانګړی لحاظ ساتلی که د پیغلتوب حیثیت یې وګورو هم یې شریعت ځانګړی لحاظ ساتلی که د مورتوب حیثیت یې وګورو هم یې شریعت ځانګړی لحاظ ساتلی که د خورتوب حیثیت یې وګورو هم یې شریعت ځانګړی لحاظ ساتلی که د ښځېتوب حیثیت یې وګورو هم یې شریعت ځانګړی لحاظ ساتلی او که د کونډېتوب حیثیت یې وګورو هم یې شریعت ځانګړی لحاظ ساتلی او نمونه یې څه شی ده زنانه ماشومه ده د مکې مشرکانو خو به دفن کولی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي واذا الموءودة سئلت داسې وخت به راشي د هغه بېګناخه خو شو جنکونه به پوښتنه وکړی شي چې بأي ذنب قتلت په کوم یو ګناه باندې تاسو قتل کړی شوي وی جرم مو څه شی و چې خلکو وژلی د بېګناخه خو شو جنکو پوښتنه رب العالمین کوي او موت ته وایي چې داسې ورځ را روانه ده چې د دوی پوښتنه به کوم چې دا په کوم جرم خښې شوی وي. خو اسلام حق ورکوي خښوئ ما فضیلت او ارزښت یې څومره دی ویې ساته تربیت یې وکړه په ښایسته انداز یې رالویه کړه. صحیحینو کې یو حدیث موجود دی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها راویه ده مبارک وی کور کې ناسته وم یو زنانه راننوتلې او دوه ماشومان یې ورسره وي وی د دې ماشومانو د پاره خیر غوښته سوال یې کو که څه شی وي تاسو یې ما ته راکئ. مور بیبي وی کور کې مې یو خوا بل خوا وکتل یو شی په نظر رانغی یوه کجوره مې پیدا کړه بس وی دا کجوره مې راواخیستله دا مې د زنانه ته ورکړه چې دا واخله نور زمونږ په کور کې هم څه شی نشته دی چې زه یې درته درکم. وی دې زنانه دا کجوره راواخیستله په منځ یې نیمه کړه خپله یې ونه خوړه
نیمه د یوې لور ته ورکړه او نیمه بلې لور ته ورکړه زما د کوره ووتله وی کله چې دا لاړه محمد عربي صلی الله علیه وسلم راغی ورته مې وویل یا رسول الله زنانه راغلې وه سوال یې کو یوه کجوره مې کور کې لرو دا هغه مې ورکړه هغې دا کجوره ونه خوړله خپلو بچو ته یې ورکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای عایشې رضی الله عنها وی تو چا باندې چې ابتلا وکړی شي او په چا امتحان وکړی شي په دغه لورګانو باندې او دوی داغي ښه تربیت او ښه روزنه وکړي وی رب العالمین به دا د دغې ماشومانو تربیت او روزنه د دوی دپاره د دوی او د جهنم په درمیان کې او ستر او پرده او حائل ګرځوي یعنی د ماشومانو د تربیت په وجه باندې الله تعالی ستا او د جهنم ترمن دا د دوی تربیت او د دوی خدمت کدا د لور وه کدا د خور وه خو چې ښه تربیت او روزنه دې ورته وکړله ستا او د جهنم ترمن د دوی دا تربیت حایل دی د دوی دا تربیت پرده ده د دوی د تربیت په وجه باندې به رب العالمین تا جهنم ته نه ننباسي تا فکر وکا زما ستا خوږ پیغمبر د ماشومې لور تربیت یا د ماشومې خور تربیت د ورور دپاره د مور دپاره د جهنم پرده ګرځوي نو څوک به وي چې د لور تربیت ونه کړي چې دا د ده دپاره د جهنم نه پرده ده څوک به وي چې د خور تربیت ونه کړي چې دا د ده دپاره د جهنم نه پرده ده لہذا د زنانه د ماشومتوب لحاظ هم شریعت ساتلی خو که بیا غټه شوه بلوغ دوران ته ورسېدله رب العالمین د دې په باره کې څه شی وایي وانکحوا الایام منکم ای خلکو تاسو کې چې څوک بې میړه زنانه دي هغه په نکاحونو باندې ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د نکاح دپاره د خپل امت ته ترغیب ورکوي پلار ته ترغیب ورکوي لور په نکاح ورکه د هغې ورثو ته ترغیب ورکوي تاسو باید دا زنانه په ښه ځایونو کې په نکاح باندې ورکوي او شریعت مطهره لکه څنګه چې د نارینه دپاره د ښه انتخاب ذکر کړی چې د یو ځای کې ګرځي او ښه خاندان لټوي ښه ښځه لټوي او د هغې سره نکاح کول غواړي همدقسې شریعت مطهره زنانه ته هم د دې خبرې طرف ته ترغیب ورکوي او د هغې ورثو ته ترغیب ورکوي چې تاسې که لور خور په نکاح باندې ورکوئ چاته نو ښځه انتخاب کوي ښه سړی انتخاب کوي ښه خاندان انتخاب کوي د نکاح ترغیب شریعت راکوي راته دی د ځوانۍ لحاظ دی چې شریعت د زنانو ساتي او د هغې د ښه تربیت دپاره ما تا ته چې دی ترغیب راکوي خو که بیا واده شوه مور وګرځېدله نو د مورتوب خپل حیثیت دی څومره حیثیت قرآن کریم کې ګوره ډېرې آیتونه داسې دي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا ډېرو ځایونو کې رب العالمین وایي ما انسان ته امر کړی دی چې د خپل والدینو سره احسان کوه دا قرآن کریم کې چې رب العالمین حقوق ذکر کوي نو په حقوقو کې اول خپل حق ذکر کوي او بیا د هغې نه بعد چې کله سلسله د بندګانو د حقونو شروع شي نو د قرآن کریم ډېر آیتونه داسې دي چې په حقوق العباد کې رب العالمین د خپل حق نه بعد متصل د مور و پلار حق ذکر کوي واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا رب العالمین وایي زما عبادت کوئ د رب العالمین عبادت کوئ هغه سره څوک برخې والا مه جوړوئ وبالوالدین احسانا متصل وایي د مور و پلار سره احسان کوئ د مور و پلار سره ښېګڼه کوئ دا د مور و پلار ښېګڼه وروستو د رب العالمین د اطاعت نه موږ او تاسې پې مامور یو د مور په اطاعت مامور یو د پلار په اطاعت مامور یو زنانه مور وګرځېدله شریعت څومره ارزښت ورکوي امام بخاري حدیث راخستی صحابي مبارک راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله جهاد ته ځم اجازت راکه نبی علیه السلام ورته مور دې شته وایي وی د مور خدمت وکړه د هغې په قدمونو کې رب العالمین تا ته جنت یې ښی دی
علماء لیکي شاید دی وخت کې جهاد فرض کفایي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي مبارک ته وایي د مور خدمت وکړه جهاد دا جنت د هغې په قدمونو کې دی بل صحابي مبارک ورته راځي په انسانانو کې څوک ډېر حقدار دي چې زه ورسره ښېګڼه وکړم ښه سلوک ورسره وکړم احسان ورسره وکړم نبي علیه السلام ورته وایي مور دې حقداره ده بیا ورته وایي څوک حقدار بیا ورته وایي مور دې حقداره ده بیا ورته وایي څوک حقدار بیا ورته وایي مور دې حقداره ده په څلورم ځل وایي بیا څوک حقدار نبي علیه السلام په څلورمه مرتبه جواب ورکوي چې پلار دې په ډېر احسان حقدار دی ته وګوره شریعت کې مور شوه زنانه مور شوه د مورتوبې څومره حیثیت دی خلک څومره قدر او د عزت په نظر ورته ګوري کفري ملکونو کې چې د اسلام د شریعت نه علاوه دا نور خلک د بنده او د بشر د حقوقو دعوی کوي هلته د بشر حقوق نشته تاسو به اورېدلي وي که څوک تللي هغې ته به معلومات وي کله مور و پلار سپینګیري شي هلته مستقلې زړې خونې ورته جوړې کړي او دا سپینګیري هم هلته پکې واچوي مور یې ماملتی پلار یې ماملتی که ورښکاره کېږي یا نه ورښکاره کېږي د حکومت د طرفه د هغې تربیت او روزنه کېږي او شیمې ورته راوړي بل ورځ هملته مړ شي او دفن یې کړي دا چې مور زړیږي او پلار زړیږي او زما ستا په کور کې دی د زړښت سره د ده احترام او قدر او عزت سیوا کېږي دا خصوصیت رب العالمین په دین اسلام کې ښیي اسلام دې طرف ته ترغیب ورکوي چې د مور او پلار حق ډېر دی در باندې باید لحاظ یې وکړه فکر کوه زنانه مور شوه شریعت څومره حق ورکوي او که دا زنانه ښځه وګرځېږي د دو د خاوند په درمیان کې تعامل په کوم کیفیت باندې دی تاسو فکر وکړئ دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاحونه کړي بیا یې ژوند د بیبیانو سره تیر کړی هغه ژوند د نبي علیه السلام زما او ستا مخې ته نمونه پرته ده محدثین کرام په خپلو کتابونو کې مستقل باب لګوي په دې باندې باب عشرة النساء سړی باید د ښځو سره سره کم ژوند وکړي او د ښځو سره سره کم ګزاره وکړي ژوند باید د ښځو سره سره کم تیر کړي د نبي علیه السلام د ژوند او د عشرت نمونې مخې ته پرتې دي ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې خو دا یوه نمونه درته وایم امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راخستی نبی علیہ السلام کور کې تشریف فرما دی عائشہ رضی الله عنها سره څه خبر راغله د عائشہ رضی الله عنها आवाज د نبی علیہ السلام په आवाज لوړ شو دې دوران کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی ګوري چې د عائشہ رضی الله عنها आवाज او غږ د نبی علیہ السلام د आवाज مبارک د پاسه دی نو کور ته راننوته بلا تأمل اراده وکړه چې په خپل لور وار وکړي چې ستا आवाज څنګه د نبی علیہ السلام د आवाज د پاسه پورته کېږي کله چې د وار اراده وکړه نبی علیہ السلام مخې ته شو ورته پرې نه ښوده بیا د وار اراده کوي بیا یې مخې ته شو خو لنډه ده چې ده د وار اراده کوله او نبي علیہ السلام نه پرېښوده آخر د غصې په حالت کې مبارک ووته د کوره لاړ چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ووت نبی علیہ السلام مخ راته وکړه عایشې رضی الله عنها ته څنګه مې د سړي نه خلاصه کړې څنګه مې د سړي نه خلاص پلارې دی څنګه مې د سړي نه خلاصه کړې ګوره وهلې او ما وهلو ته پرې نه ښودې سره د دې نه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خو په دې غصه دی عایشې رضی الله عنها ته چې ستا اواز د نبي علیہ السلام د اواز د پاسه اوچتېږي څنګه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د خپلو بیبیانو سره داسې تېروي ورته وایي چې څه به وایي نه یو ورځ یې داسې راغلی حدیث مبارک کې راځي بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی ګوري چې دوی سره صلح کړې ده او د خوشحالۍ ژوند دی او خبرې دي سره خپلو کې ناست دي مبارک راننوته دواړو ته وایي تاسو ما په دغې خپله صلح کې داخل کړئ لکه څنګه چې مو زه په خپله لانجه کې داخل کړی وم ګوري وخت کې ستاسو لانجه وه زه راغلم ما ستاسو په لانجه کې خبرې وکړلې اوس مو صلح ده خو اجازت راکړي چې ستاسو مجلس ته درننوځم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي راننوځه تا ته اجازت دی چې زموږ مجلس کې داخل شي معزز سامعینو سره د دې نه چې په دغه موقع باندې به د عایشې رضی الله عنها وهل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دپاره چې پلار دی شریعت په جواز ورکړی به طور تادیب خو چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده او مبارک اخلاقي روزنه کوي نه پرېږدي دې ته چې وار ورباندې وکړي ځکه وار کول په زنانه باندې دا زموږ استاسو په شریعت کې دا ډېر وروستی پړاو دی زموږ ستا شریعت څه شی وایي
یو سړی د ښځې سره ژوند تیروي، ښځه بد اخلاقي کوي، ښه سلوک ورسره نه کوي، حقوق یې چې دی ضایع کوي، نو شریعت مطهره څه وایي؟ ډانګ ته به نه لاس کوي چې ته منډه کې تو ودرېږه ډانګ راواخلم، بیا نه مخ ګوري او نه سټ ګوري او نه چې دی اډوکې ګوري او نه غوښه او سمدستې وارونه شروع کړي. نه، رب العالمین فرمایي فعظوهن، وعظ ورته وکئ. اوله مرتبه د وعظ ده، نصیحت ورته وکئ. ممکن په نصیحت سمه شي، آینده دپاره د خاوند سره بد اخلاقي ونه کړي، خو که بالفرض په دې باندې هم سمه نه شوه، وعظ هم پې تاثیر ونه که، رب العالمین فرمایي بیا وهجروهن فی المضاجع، بستره کې ترېنه بیل شئ، بستره کې جدا شئ تېنه، یوه بستره کې اوسېږئ خو ترې خفه شه، بیل شه تېنه، خبرې ورسره مه کوه، کوټه مه پرېږده ورته، بستره کې خفه شه تېنه، هلته ورسره هجران وکړه. او دا بستره کې هجران دا زنانو باندې ډېر دروند تمامېږي. ممکن سمه شي په دې باندې، که چېرته په دې هم سمه نه شوه، دا د بسترې هجران او جدایي هم ګټه ورته ونه رسوله، درېیمه مرتبه کې رب العالمین فرمایي بیا یې ووهئ، خو داسې وهل چې هډوکي پې مات نه کوي، پس پسته غوښه کې ووهه، ممکن چې جوړه به شي. او که د دې سره هم جوړه نه شوه، په څلورمه مرتبه کې شریعت مطهره وایي که چېرته تاسو یریږئ ای خلکو ای حکامو د دوی په منځ کې د اختلاف نه، چې دا اوس د جوړېدو کیسه نه ده او دا اختلاف پې غټ شوی، نو فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها، یو حکم د سړي د طرفه مقرر کړي، یو حکم د ښځې د طرف نه مقرر کړي، دوی د دوی په منځ کې وغږېږي او د دوی د جوړه خبره دې وکړي او په خپل منځ کې دې جوړ کړي سره. او که بالفرض په حکم هم جوړه نه شوه، په هغې باندې هم اصلاح رانغله، نو آخره مرتبه کې شریعت مطهره وایي چې طلاق ورکه ورته، بیا ستا او د دې ژوند سره نه جوړېږي. خو طلاق هم داسې طلاق نه لکه زموږ د پښتنو طلاق چې یو دوه درې طلاقه کړې مې سمدستې ورته را قطار کړي، نه، دا درې طلاقه په یو ځای ښځې ته ورکول دا ناروا دي. زموږ د فقه کتابونو کې دې ته بدعي طلاق وایي، دې باندې طلاق هسې مبغوض دی عند الله، خو چې دا درې طلاق په یو ځای څوک ښځې ته ورکوي په دې لا ګناهګارېږي، دا بدعي طلاق دی سره د دې چې واقع کېږي، خو لیکن ډېر ګناهګارېږي ورباندې. شریعت وایي یو طلاق ورته ورکه، تی چې دا د طلاق نوم واورېده چې و خاوند طلاق راکه او دې ته د عدت چانس ملو شي چې عدت تیر کړي، شاید په دې عدت کې دننه سوچ وکړي چې خاوند طلاق راکړی، اوس که دا عدت مې پوره شي نو د کور نه به ځم، بچي به رانه پاتې، خلک به څه وایي، ډېر دنیا سوچونه دي. که په دې عدت کې دننه سمه شوله، شریعت وایي واپس ورته رجوع که ښځه دی ده. دا دومره اوږده قصه چې وعظ ورته وکړه، بستره کې ترې بیل شه، حکم مقرر کا، بیا یو طلاق ورته ورکه، سمدست درې طلاقونه مه ورکوه، سمدست ښځه مه وهه، مخکې د وعظ او د نصیحت نه. دا ترغیب ما تا ته شریعت راکړی، چې شریعت دا ترغیب ما تا ته راکوي، معلومیږي دا چې ښځه عند الله یو لوی ارزښت لري. دا د ښځو حقوق دي چې شریعت ما تا ته بیان کړي دي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه لره منع کوي چې وهئ ما، او بیا ورته وایي چې د سړي نه مې څنګه خلاصه کړې. او بیا که د دې مبارک ژوند وګورو چې د مبارک د خپلو بیبیانو سره څنګه ژوند تیر کړی، سبحان الله. مشکات کې یو حدیث دی کتاب النکاح کې، یو ورځ عایشې رضی الله عنها ته وایي عایشې وایي ته چې ما نه خفه یم زه پوهېږم، او ته چې ما نه خوشحاله یم زه پوهېږم. ورته یا رسول الله ته وایي څنګه پوهېږې چې زه خفه یم او زه خوشحاله یم؟ مبارک ورته وایي چې کله ما نه خفه یې نو چې خبرې کوې، کله چې قسم کوې نو بیا په قسم کې داسې وایي چې ورب ابراهیمه، زما د ابراهیم علیه السلام پر رب قسم وي. او چې کله وایي ما نه خوشحاله نو بیا به داسې وایي چې ورب محمد صلی الله علیه وسلم، زما د محمد صلی الله علیه وسلم پر رب قسم وي. عایشه رضی الله عنها ورته وایي یقینا همدقسې ده یا رسول الله، چې کله خفه یم نو ورب ابراهیم وایم، چې کله خوشحاله یم ورب محمد وایم. خو داسې نه ده، مو څومره هوښیاره زنانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي والله یا رسول الله لا اهجر الا اسمک. داسې فکر ونه کړي چې په دغه دوران کې چې دا زه ورب ابراهیم وایم، ګنې زما په زړه کې ستاسو نوم هم ترک وي او په ژبه باندې، او په زړه کې د ستاسو د ذات سره مې تعلق نه وي. نه، داسې نه ده، خو بس کله خفه یم صرف په ژبه باندې مو نوم پرېږدم، باقي نو ستاسو د ذات سره هغه قلبي تعلق مې همغسې برقرار وي.
زړه کې همغسې راته ګران یاستئ. معزز سامعینو که دا اړخ چیړو چې شریعت ښځې ته د ښځېتوب د لحاظه څومره حق ورکړی، علماو په مستقل کتابونه لیکلي دي. دی د ښځېتوب اړخ دی. بیا که کونډه شوله، د کونډې څومره فضایل راغلي احادیثو کې چې څوک د هغې سره کومک کوي، همکاري ورسره کوي. نبی علیه السلام د هغې فضایل ذکر کړي دي. دغه رنګ یو زنانه چې دی وینځه ده، د وینځېتوب څومره لحاظ دی. نبی علیه السلام حدیث مبارک کې راځي وایي کله به وینځه ورته راغله او محبوب به یې د لاسه ونیو. شارحینو د احادیثو لیکلي د لاسه نیولو نه مقصد دا دی، ورته به ویل چې رسول الله څه کار مو دی. نبی علیه السلام به روان شه، ورسره یوې وینځې سره به روان و او هلته به یې د هغې هغه کار او کوم حاجت او کوم خدمت چې به و نو هغه به یې ورته ترسره که. خو چې هر اړخ د زنانه د ژوند موږ او تاسې وګورو چې څومره ځانګړی لحاظ د زنانه دا په شریعت کې ساتلی شوی او بیا په اسلامي شریعت کې دا په نورو دینونو کې نشته دی. خو رب العالمین دې موږ او تاسو واقف کړي ترېنه. دا زموږ او ستاسو معاشره چې ګډه وډه ده او دا کورونو کې لانجې وي، اختلافات او کیسې وي، وجه دا د یو بل د حقوقو لحاظ نه کوو. څوک د مرګ نه بعد لانجې وي، د اولاد میراث پاتې وي، د ښځې او خاوند په منځ کې لانجې وي، حقوق پاتې وي، د مور او د زوی په منځ کې لانجې وي، حقوق پاتې وي، ورور او د خور په منځ کې لانجې وي، حقوق پاتې وي. خو که د دې ټولو لحاظ موږ او تاسې وکړو، تاسو د رب العالمین په ذات قسم یقین وکئ چې انفرادي ژوند به مو هم د ارزښت نه ډک وي او اجتماعي ژوند به مو هم د ارزښت نه ډک وي. الله تعالی دې په دغې خبرو باندې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا خادي د رب العالمین بختوره وګرځئ او څومره دوستان چې دلته راغلي الله تعالی دې د ټولو هر یو قدم د نیکو اعمالو په تله کې حساب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.